زما عزتمندو یو اهم مسلې ته ځو. دا ما سره د الله رب العزت کلام دی. اتمه سپاره ده، رکو لسمه ده، آیات نمبر 31 ته، او سورت الاعراف ده. الله فرمای یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. الله فرمای چې تاسو اونیسئ زینت ته هر جمعات د پاره. زمونږ بعض زیرونه هغه په د کار کپړو کې مونځ کوي، په داسې کپړو کې مونځ کول چې ته پکې غم او خوشحالۍ ته نشې تللی، او ته پکې شرمېږې، او سرکاري دفترونو ته پکې نشې تللی، او هغې کپړو کې تا الله ته ودرېږې، نو داسې الله منې فرمایلی ده. او بل روایت د مصنف ابن ابي شیبه جلد 7 نمبر دی، په دې کې نبی علیہ السلام فرمایي 25,528 نمبر روایت ته. نبی علیہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام او فرمایل و انسان دې په داسې کپړو کې مونځ کوي چې هغه زینت ښکاره کوي، ډول ښکاره کوي، او هغې کپړو کې دله ښایستوالی ښکاري، او دا پکې غم او خوشحالۍ ته تلی شي. که دې نه علاوه کپړو کې سړی مونځ کوي چې هغه ګنده کپړې وي، نو یاد ساتئ دغسې کپړو کې مونځ کول مونځ مکروه دی.